بسم الله الرحمن الرحیم. په 14 تاریخ د څلورم پریز باندې سهار په لاس بجې باندې په ټانک ډي سي کمپاوند شه د ماسیف کومو د سرو بارش یو لویا جرګوي په داسې چې د میرزا د ماسیف کوم مشرون چې څور عوام دی دا مشر بللای دی په داسې چې کیما په څلور میاشتې مخشه یو احتجاجي درنه شریدو په وسپره دغه بارش مشکوم ته په دا پیرا یو تفصیل ورکوي چې په څلور میاشتې شي میشو کوم تاسو څه وکړل او په دانه بعد د کوم سره په ګډه چې کیما د سروې د پرای وا کمیټي جوړه شوې و دغه او د کوم مشرون ځوانونو د مخشل عمل د پورا په د جرګه شو بیا مخشل عمل ته کوي دغه پورا جرګدار پلګي دغه پتا سروې تاسو یادوي مطلب دا دی چې تاسو وایي چې کوم په جنوبي وزیرستان کې سویلي وزیرستان کې ساوث وزیرستان کې په کال 2009 کې چې کوم پوزي عملیات شوي په هغه عملیاتو کې کوم کورونه کوم کاروبارونه چې هغه تغې ته ځان رسیدلی دا غي معاوضه تاسو غواړئ او دا غي سروې تاسو وایي چې دا غي چې کوم سروې شوی د تاسو ته کوم معاوضه نه ملو شوی دا غي لپاره تاسو یو جرګه رابل دا څه ده جی دا څه ده ها په دغه جرګه کې به څوک وي په دا چې د ماسیف کوم ام ان ا ها ام پی ا ها چې د کیم د مش قومي مشرون دي او ملکون دي او چې نور کیم سیاسي د مشو په هر پارټي سره تعلق لري کې دي ځوانون دي د تحریک ملګری دي دوه په داسې ټول شرکت کوي او پولیټیکل انتظام یې هم په داسې مستوي دوه د مش د جرګي خبره د وروي ها تاسو د احتجاج خبر وکړه تاسو وړاندې هم احتجاج په ټان کې روان وو هغه احتجاج هم دوام لري هغه وسوم بشو ټرډ لا جزړای دی اف سی ګرون شه اف سی ولا چې کیم دی دغه هم مشتوی ها چې تاسو دا ټرډ لری کې په داجو شي مشه بودی کوي دوه تامش بلډینګ نه جوړوي دوه تامش هوټل جوړوي او هغه ها د سومار زر کړی دو چې کا په سومار اس پر تاسو دا ټرډ لری نه کو بیا مش د درمه په دا ټرډ په داجو باندې تازه کوي ټرډ جو کوشي ها نر په دا باندې صحیح په دغه باندې تاسو وایي چې په اف سی ګراوند کې تاسو کوم ټینټ لګیدل احتجاجي ټینټ تاسو خیمه لګولې دغه تاسو ویل کیږي چې درځي خو دې وخت کې تر راځم چې کوم سروې تاسو ذکر کوي چې کوم سروې تاسو وایي چې کوم کورونه رنګ شوی دي حکومت خو چې دوی خپل سروې کړی دا او په دغه سروې کې د کوم چې ما سره شمیرې دي هغه کې دوی وایي چې تاسو 90,000 کورونه دي 90,000 90,000 یا 90,000 کورونه دي دغه سروې دوی کړی دا پای کې حکومت وایي چې وصل وغزره دا غوي دوی تصدیق کړی دی چې دغه کورونه والا تدوی ته بدوی معاوضه ورکوي کم کور چې نیم لنګ شوی دی هغه ته به 1,50,000 ورکوي کم کور چې پوره لنګ شوی دی 4 لک روپۍ به ورته ورکوي دوی وایي چې په دغه وصل وغزره کې حکومت وایي چې 4,000 خلکو ته دوی معاوضه ورکړې ده نو په داسې حالاتو کې تاسو احتجاج ولې روان دی چې حکومت تاسو سره مني چې تاسو ته پیسې درکوي او تاسو چې کوم معاوضه را به درکوي بیا احتجاج ولې د جرګې څخه ضرورت ولې پرېښ شو سرجی لکه چې پته دو چې دا سروې د 2016 نه چکلا شروع شولا او یو سروې وشولا دی کینسل کړه او په داسې کې ما مشکوم ته نقصان ورکړ خلک ټانګ دی خان تر وشته او بیا د ملي وته خلیف له او په داسې بالکل اولو مشداري په جوته وشتلې په دا 1,60,000 روپۍ په وکه امرانه جوړیږي او بیا خیر مجبور شولې د 10 خلک او ما سیخ چې 1,60,000 ته روزي شو 90,000 څخه کم بشه سروې شوی دو د کومه چې کې مشته عدد شمار کړی دی په داخله 36,000 داخل طریقې ملغ شوی دي 36,000 چې کې مې د نور په داسې څوک ته ویایي هم چې په وجود پکچر اصله شوی دی او یو مې راشي اصله شوی دی او په دا غیرنګ یا د میژو تقریبا په درشه یو سم مکمله پته شوی دی چې یو تاثیر نه شوی په ټول نه یو ته چې تبا شوی دو لکه مکین لادا کانی ګورم نه چې کوم دا غریز علاقه دو چې په دا شویس په ټیم باندې د فوج یا د طالبانو په میان شه جګړه ټیم باندې کې داخل لای نشي خپل کورنتا او کالور شي ابودي په دانو منشي کولای چې دای میلا جوړه کې د حکومت موافقه نه ورکوي نه راغي خلک ته وکړي په ملاو شوی هلي 36,000 خلک په ملاو شوی دي دا نور چې کې نور ایریا دو دغه یو ته هرې پر دې ملا شوی ها نو دا حکومت منی ته خوشپک ډیر زره یادې حکومت 4,000 یادې چې 4,000 خلکو ته معاوضه ملو شوی دا تشپک ډیر زره یادې 2000 بیا هم ته سیوا ها اوس دې کې تاسو دا کول غواړم شاه فیصل غازی سه پښتنه مدادا چې د سویلي وزیرستان چې کوم اډیشنل ډیپټي کمشنر دی فهید الله صاحب وایي چې د نور خلکو ته معاوضه ورکول غواړي ورکوي وته
انکار نه کوي، هغه وایي چې موږ ورته ورکو، خو د کرونې خبرې اترې دي او کرونې د وجې دوی کار ودار دی، یوازې په سویلي وزیرستان کې نه بلکې په ګرد هیواد کې، په ګرد نړۍ کې چې کوم دی نو کارونه ودرېدلي دي، ډېر زیاتره چې کوم دی شیزونو باندې اغېز پرېوتی دی. نه خو سزا مني، نو بیا په داسې حالاتو کې ستاسو احتجاج ولې او ستاسو چې کوم دی نو جرګې ولې چې هغوی حکومت یې سره مني. بالکل سرجي حکومت مصر د معاهده کړې وه چې کورونه چې کومه فاصله ده لکه ورته یو پکچر لګېږي چې کوم ورته د کور نه وګوسي د سړ نه پاشه چې کومه 10 فوټ نه 12 فوټ فاصله ساتلی شي او دله دا میشه کوم احساس پروګرام ده یا بزوري نه دي مارکیټي نه دي پتا شي په زراوي خلک ګرځي ټریک چې کوم نه دا شي جاری دي او صرف میشته د بانا جوړوي چې پاشه 15 کاسنه 3 کاسنه لګېږي فاصله ساتلی شي او د وی چې نه چې بدا شي کورونه د میشته مسله ده او میش دا خاصه تا کوي چې کوم د کورونه چې کوم فاصله ته څه شي دي دا میش سوفیز د پدام د میش عمل کړای هندای او ویسي هم به کوي چې کوم ټرند لګا د پدا شي میش تارو 15 کاسنه چې کوم زمور کاسن دي دا شپه هم ترای او کښنی هم پدا نه یو ته میش چې کوم راشو ډالینا وی مندور ودا میش ختم کړی دي په وجود هم چې بیا د مصر د مایدا وکړه پابند دین عمل نه کوي میش مکمل نه امید شوی ادا اری په دا یې چې دې کاوه دا د پاکستان حکومت وکړي په مشر کوي نه دا د بهر نه چې کوم فندینه دي بهر ملکینه نه کوم مشر زکوت تر کوي ا د نیمش نه خوري مشر زکوت تر کوي په پاکستان خو ډیره د خیر خبره ده چې دای مشتری پر کوي دا ډېر لري خبره دي. ها تاسو وایي مطلب دا دی چې تاسو په هر څه باندې ارسو تاسو هم تیار یې، مطلب تاسو د حکومت دا دوا ردوي غني چې د سوپیز او د ټولو خبرو تاسو خیال ساتي او بیا دغه باوجود چې کوم نور کارونه روان دي او تاسو وایي چې دغه شانتي تاسو ته هم فندونه درکړي شي او دغه کوم پیسې چې خلکو ته ورکړي کیږي 1,80,000 او 3 لک روپے په دې باندې خلک خوشاله دي. په دا باندې خلک وکړه په دا باندې جاجینه هوښوي دي دا چې کوم ټانک وزیرستان دا بنتیای لري فاصله ده د یو چک د اصلول لپاره خلک پیرایه تشبیه کوي کمبرینسی اور درمی ډېر بنتیای خلک ستړي کوي په 1,60,000 شي تقریبا چاته لاک ریپیو پته شي چاته 30,000 پته شي په 4 لک شو د نه د بانک کټوتی دو او د پونکی کټوتی دو کریش شي بنتیای په دا چې د خلک لاک کریم لاک ریپیو په داسې ملول شي په یو ورخونه ملاوي سره وشي بیا ته چک درکې بیا ته چارې ترڅه واته تصدیق کوي بیا په شاور ته تیم درمی چې کوم 4 لک ریپیو دي دا هم خلک پیرانه ملاوي شي په داسې خلک ذلیل شي په کولینا د مو چې کوم اثر په 2016 شي د مو کور سره وشوله په داسې ز سلو راټانګ دي خندت لا یو پاسنه مې کړی دي چې مو تعریفه ملاوي شي او په نن تاریخ پورې مو په 4 سال شي مو تعریفه نه ملاوي شي تاسو ته پیسې نه ملو شي مطلب دا 3 لک په تاسو 3 لک روپۍ نږدې لګولې دي دا هم اوس دې کې تا نه داته پوس کول غواړم په دوه کمیټې دي یو 15 کسیزه کمیټې ده بل 30 کسیزه کمیټې ده کوم چې د حکومت سره مذاکرات کوي حکومت سره جوړ جاړې کوي حکومت سره خبرې کوي د سرکار سره کینی او د خلکو غږ وسره پورته کوي اول خو ته ماته دا وایا چې ته د 15 کسیزه کمیټې غړي کله 30 کسیزه کمیټې غړي دا راته وایا کړه دوه کمیټو غړي تو میشه چې کومه 40 سوکنی کمیټې د سلوش کسیزه ده په داسې مش کسان خوشوي او خوش کړی دي د میشه د کوم د ځوانونو 40 کسان شه په داسې زیا 8 کسان روپ نشه معلوم دی او بیا د مشهور نه طرفه 7 کسان او کسان چې مشهور دي د مش په ګرګاډه باندې 15 کسیزه کمیټې جوړه کړې ده او زه د 15 کسیزه هرو کو یو د 40 کسیزه هرو کو دوانو کمیټو غړي اوس دا راته وایه په 2009 کې عملیات شوي دي 11 کاله وشو الموست نږدې 11 کاله شوي دي دغه عملیاتو دا راته وایه چې په دغه عملیاتو کې ستاسو څومره نقصان شوی دی په پیسو کې راته وایه پاکستانو روپو کې راته وایه څومره نقصان دی شوی دی زه خو دا وایم چې موږ څومره خاندان دی لکه تر پلارونه موږ بهر مکو شي په دوبه په سعودي شي پورونه کوي دا چې څوره ریپیر غاټلې موږ خپل اور او په خپل منځکه بدم لګولې نرزه خدا وایي چې ملا چې دوی جوړاوه په باندې 50-50,000 روپے په 22 ټیم چې کیما منګایي دو په دانو په یو ته تر خالي په کور باندې او چې کیم نور میجا خرڅه کړی او منځکه جوړې کړی وي یا میش نقصان وشو میش په 2009 بهر تر وتلی په قریب مله شه پړنه تلی میش خپل جایداد په ټانګ دی خان په داله کاشه هیڅ نه وی دغه پلاکه په دغه په ولا باندې میش 20-25 لک روپے خالی د ملي کړی تا ورتل او اجي کیم تاګر کو نه پدانه د هر سړی په کوړاوي نقصان شوی دی او د مو ملا خورا پرجنه ملا په وزیرستان شه په دا غرنګ نور بنتي بنگلې جوړې کړی وي په غړ غړ غرنه جوړې کړی وي چې خلک ډېر دې خرچي کړی وي
او ای خلطه هو وکا مله مغزه دا خو ډېره لرې جمع ده او نن هو د مله نه چې کوم سامان پکې پروت دی یا ګاډار شو یا ټیاران شو یا داسې قیمتي تیږه شوله دا هم حکومت کلیپې جوړې کړلې دا سامان یې یوړلی چې کوم ورته سامان پکې شوی دی یا ګاډار شو او ځینې خلک کوم غریز خلک دی هغه په مله چارجر لګولی دي دا چارجر حکومت خپل میرچې ته او خپل چې کوم نوی چیک پوسټ جوړوي په دا باندې پولیس پوره پروته دي او کچېرې د ژغ ورته وکړو دا سامان نه وغوښته ته مجرم هیې د کوم او د حکومت او د تو په علاقه کې په ډېر سپک نظر ته کس ها اوس دا راته وایا شاه فیصل غازی صاحب دا راته وایا چې دی وخت چې کم دینو تاسو خو دغه نقصانونو خبرې اترې وکړلې اوس دی وخت چې کم دینو تاسو د 14 نیټه باندې تاسو وایي چې هم د دې میاشتې یعنی د جون د میاشتې په 14 نیټه باندې تاسو جرګه رابللې ده پای کې به قومي مشران هم وي سیاسي مشران به هم وي د تحریکونو مشران به هم پکې وي او دغه ټول به راجمع کیږي په دې جرګه کې تاسو چې کم دینو ایجنډا سره په دې کې به څه باندې خبرې کوي څه به وي او د دې چې کم دینو تاسو څه وایي چې څه نتیجې ته پکې ورسئ په داسې میجو کوم دا هر شي ډیټیل چې میجو د اسلام آباد نه راوځه صوبایي مرکزی او چې کوم د پولیټیکل انتظامیه دو او په دا چې نو افسرون دي د سم نو ستایل لړای وکړه د میجو مله معافزي چې تو چې حکومت اوسه قرباني وکړي اداره قرباني په وجود باندې ها کم اس کم نن د میجو د درنه یو سلسلشته مریض چې مش په دا ټین د غورمخ شه نم بچلیش ته د نم سوالات شه په دا میاسي شه د خلک پروتای او خپل غشتنه وړي او کوم تمشدار ول وړي او هغه په وجود باندې چې موږ په رمن درنه شری کړی د حکومت د دوی مشتر کړای و چې خداشه پررت وکي نوستای وکي او نن مشته دمکیر کوي چې دا دوی پرېج دی ټینټینا پرېج دی مې د په باره شي مش خپل کوم مشورون دي کسبانون دي دار غوړي او دغه مې هر شی روشای چې دا نه مې په پرم طریقه سره نوستای وکي او مې په تدندار په دار پاسې ملاشوري دي او وجود حکومت مشه دمکیر کوي چې مش په رمن طریقه سره چني مې د چانه د تی اخر امید نه غوړي په دا چې د وزیر اعظم بیرون ته ایله تقریبا کلارک پورا مش لو هانلې او د خپل پاسې د پورا مش خواست نو وکړه مش تایس نه ملایږي ولټا مش دمکیر ملایږي چې تاسو د جاجینه مکه احتجاج نه مکوي او څومره خلک براجمه کیږي اندازه تن شمیره سشته چې څومره خلک براځي کیږي په دې دغه کې په داسې حالاتو کې چې کارونی خبرې اترې دي څومره خلک براځي کیږي او زه په دا بیا چې د پارون را صدا شری چې کله شي لاکډاون وشي او کدا بجرګه حکومت پرې هنش دي او زه خو امید لرم چې مخشه ها چې کله میږ په داسې حالات چې جرګار وغوښتله قومي مشرون ځوانونه وصل دا په زرینه خلک جمع شو دا چې کوم احتجاجي د درنه یا میږ بجرګي کوله زه امید لرم چې خلک ته بنتي تکلیف دی خپل تکلیف په وجه باندې حکومت چې سره دای ها دوه خامخ روزي په د جرګه شو خامخ دای شرکت کوي مطلب د مشران نه علاوه چې کوم د عام خلکو په دې جرګه کې ګډون کولی شي او دا به یو احتجاجي جرګه وي دا څه ده بالکل چې دا مش دا یی چې دا شی عام چې کی موقاس د مستر ته زمورتیا او پس کې وا د مستر خدمت کړی وو په دا جرګه شی مش عام موقاس ته هندوات ورکوي چې د تامج خپل د کوم سره مش کړی و چې کامیج نوې سټیپ خوسته مشو بچای په دا حساب نه پویوي درمیجو هغه کیسه کوم تر رسوي چې مش کوم ورغوړي په یو نوې سټیپ باندې چې مش توکي په داونه مش خامخه بچای هر غوړي دا د حق د خپل د خبرتیا چې مش دی وروړي سم ده صحیح ده او دا جرګه چې کوم نه تاسو د 14 منټې په 10 بجې باندې په ټانک را بللې دا سره جی بالکل او په دې کې بعد پی ټی ایم غړي به هم تاسو سره وي ته تحریک ذکر تاسو جی پی ټی ایم غړي به هم وي او چې څوره د پارټي تحریکی کا سنده په غونډه ده کوم پسیت د خامخا شرکت کوي منظور پښتين به هم راځي منظور پښتين مشکل ادا کړی شي نشته ها صحیح سمدنو چا سره لوس کړی څوک برازي په پی ټی ایم او دا شانته سیاسي غړو کې چا سره لوس کړی چې راځي بدل او سیاسي غړي چې څوره د مش کمیټي دو 40 وګني پداشه د ټوله پارټي زمور کاسن پر شتا دی نرداغو خامخ خپل هرڅي او د څوره د پارټي زمور کاسن دی دو د خپلون سره د ورګي کا مشر دی کا ځون دی کا د دوري دی دو خامخ په دا غاش شرکت کوي په دا جرګاو میټینګ پدې کې با او اسی که تاسو نه پتلوتلو کې دا تاسو کما چې د سویلي وزیرستان هغه خلک چې د نن نږدې یو لس کاله به کور شي اول خو دا تاسو کولم په هغه کډوالو کې اوسم داسې خلک چې کډوال وي کورون ته نیتري کورونه نشته ده او بالکل پدا شه د مشترا چې کیما
3500 د مصر د حکومت همیشه یو لیست ورکړی دی چې په داسې بوبل کلاش ته چې کوم داسې لاکې دي د منوي سره شوی دي هغه خلکو 200 د ای ډی پیز په ټانګړي خان او د ملک نور یې شي دا وخت لري کوي چې خلکو هیڅ پر خپل لکه نه دلای نړۍ خلکو کو په سي هنو د شوی مصر انداز هم خلک شته دی چې نن ای ډی پیز د وخت لري کوي په نور ملک نور یې شي دا ملک نور برخو کې د کډوالۍ ژوند کوي اوس پتلوتلو کې دا وایا پتلوتلو کې د مسعود کام د سویلي وزیرستان سره تعلق لرونکي د هغه خلکو څوک چې د 2009 د پوځي عملیاتو کوم عملیات چې د مطلب دا چې دغه خلکو پوز وایي چې دوی د ګټې لپاره د دوی ژوند د دوی خوندي کول لپاره پوز کړی دي نو مطلب بچ کولو لپاره د وسلوالو ډلو پر ضد کړی دي نو دا راته اوس ووایه چې ستاسو په تلوتلو کې په دې د سویلي وزیرستان د خلکو په یو دوه درې کې غوښتنې څه دي چې هغه حل شي د دې سره به ژوند اسان شي او مسله به حل شي مش په ټولنه اول امن غوړي په صفه خبره چې نن مشتري مش غلامون مش په خپل علاقه کې حرکت چې کوم کوي دا د فوج د اف سي تر اندر باندې په وس پورا هم مش اګه سم وخت لري نه دلته چې کوم عام یو ازوب سړی یا ازوب مرچ سړی ګرځي مش کا ټنګړي خندرسي بنتي په غلامانه طریقه سره مجرسي او کا وته هم مش حرکت کوي د ریزه یا د شپې په خپل ملک شه په خپل علاقه شه نه یا میش مشینا کوي یا میش تاګرو تا کوي دا بنتي په ډور وان سره طریقه سره کوي نرمیش دا خواست کوي او دا غوښتنه کوي چې یو خو چې دای کیم یا یو چې تاسو میش لا جلیه او واته بالکل دا د خپل تحفظ نشي کولای دا خو ډېر مشکلات چې یو عام سړی د تحفظ ورکی ته ویني چې روزانه په نارت وزیرستان شه او د په ساوث وزیرستان د وان اثر شه روزانه 15 کسان شپږ کسان مړي شي شهیدون کیږي او په نن تاریخ پر حکومت یو کس نه نیولای او چې کیمه میږي ایریا دو په داسې کسان مړي شي ها او چې کیمه امیر حکومت دا ویلي هدي چې داسې علاقه چې پاشه ویس ها چې کیمه د ټیرریست یا طالبون یا د شتګر تر هم اس په وخت ګرځي او حرکت کوي او میش چې کیم عام عوام دي کچره میش د ور وشي بیا د میش دوی نشته دی برل چې کیم عوام د بنتي به بسته کمزوري دی دا خپل دا غوړي چې د خپل علاقه شي یو په شا پرمن طریقه د ځنګي درو او ډېر مشکلات ده دا تاسو وایي چې د پرم نه ژوند ورکړي شي حکومت وایي چې دی خو چې کم نه په دغه علاقه کې چې کم حق کم ګامونه اخلي یا کم اف سی یا پوز یا چې کم ګامونه دي نو دا د تاسو دغه ځای د ولست خوندي کول لپاره د غوي د بچ کول لپاره او دغه شانتي د علاقه د وسلوالو نه صفه ساتل لپاره دغه ګامونه اخلي نو شاه فیصل غازی سره د پروګرام وخت سره رسیدل دي ډېر مننه کوم تاسو موږ پوره مقدر کړ چې تاسو خپل دریز او خپل خبره وکړئ تاسو کوم غوښتنې دي هغه هم تاسو سرکار ته ورسي او تاسو د سرکار چې کوم دریزو هغه هم ما ویلو یو وار بیا هم د پروګرام په اخیری برخه کې یو ځل بیا ویل غواړم تاسو ډیره مننه کوم تر دې چې دی ته وخت ورکو سر ډیره مننه ته ډیره مهرباني ډیره مننه قدمونو کتونکو دا شاه فیصل غازی صاحب د هغه کمیټو غړی دی چې 15 کسیزه یو کمیټه ده او بل 30 کسیزه کمیټه ده دا کمیټه د حکومت سره جوړجاړی کوي د حکومت سره ریکنسیلیشن کوي د حکومت سره چې کم دینو خبرې اترې کوي په دې باندې خبرې اترې کوي په سویلي وزیرستان کې چې کم په کال 2009 کې پوځي عملیات شیو د غیله وجه خلک به کور شویو د خلکو کورونه اړنګ شویو روان شویو نو په هغه باندې دوی د حکومت نه معاوضه غواړي حکومت وایي چې د نبی زرا کورونو سروي کړي دا په دغه کورونو کې دوی وایي چې د حکومت د وینا تر مخه چې د وسل ویغ زره کورونو تصدیق شوی دی چې د هغې ته نقصان رسیدلی دی په هغې کې حکومت د وینا تر مخه 40 کسانو ته معاوضه ورکړی شوې ده پیسې ورکړی شوې دي او هغوی چې کم دی نو باقي پاتې دی به نور خلکو ته هم پیسې ورکوي خو د کووډ 19 یعنی کرونا وایرس ډیزیز 2019 چې کومه بیماری ده یا د کرونا چې کومه وبا ده په ګرد نړۍ کې نو نه یوازې په سویلي وزیرستان کې نه یوازې په خیبر پختونخوا کې نه یوازې په پاکستان کې بلکې په ګرد نړۍ کې ورسره د کارونو باندې اغیز پریوته دي چې څنګه دا وبا شاته کیږي او څنګه حالات سميږي نو دوی وایي چې د نورو کورونو سروي به هم کوي نورو خلکو ته به هم امداد ورکوي او دوی ته به د کوم چې د خلکو حق دی حکومت وایي چې اړنګ شوی کوړه 1,80,000 او دغه شانتي پورا روان شوی کوړه چې کوم کې جزوي کار وي نو هغه ته 1,80,000 او چې پورا روان شوی هغه ته 3 لک روپے پیسې ورکوي خو د سویلي وزیرستان خلک وایي چې دغه پیسې ناکافي دي هغه برابر نه دي د یو سلسله ورځې دی په احتجاج باندې بوختي احتجاجونه کوي او په اف سی ګراوند کې دوی چې دی احتجاج روان
روان دی. اوس ورته دا ویل شوي چې دغلته ودانۍ جوړېږي، تاسو خپل احتجاج ختم کړئ. خو دوی وایي چې دوی کوم احتجاجونه کوي د سویلي وزیرستان ولس، نو دا د SOPs لاندې کوي، یعنې چې څه د حکومت هدایات دي د هغې د لاندې کوي. اوس یې په دې لړ کې د روانې میاشتې یعنې سبا یا بله ورځ د 9 پرواز باندې 10 بجې په 14مه نیټه باندې په ټانک کې یو جرګه رابللې ده. په دغه جرګه کې به د شمالي او سویلي وزیرستان سیاسي، قامي او دغه شانتي تحریک مشران به پکې برخه اخلي او دوی به صلاح عمل ته رسي چې حکومت خپل غوښتنې یو وارې بیا تکرار کړي او د دوی چې کومې غوښتنې دي په هغه عملي کړی شي. نو همدا وه تر دې دمه د ډیوه ستورو خپرونه تاسو د فیصل غازي صاحب خبرې اترې واورېدې. فکر کوم چې تاسو ته معلومات ترلاسه شوي د حکومت دریځ او دغه شانتي د شاه فیصل غازي صاحب او د هغه د کمیټې او د سویلي وزیرستان د خلکو دریځ تاسو اورېدلي. فیصله په تاسو د لوی الله په امان.